جی ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم نعیم مخلص او زه یم واحد یوسفزی. منګه تاسو لره وړې د ام ټلویزیون په دې شیشه باندې یو ډېر ښایسته پروګرام مشالونه. په دغه مشالونو کې به موږ هغه خلک تاسو سره معرفي کوو چې خپل ټول عمر د پښتو لپاره وقف کړی دی. هغه خلک څوک چې په سکرین لږ راغلي او که ډېر راغلي. نو زه به یې راغواړم. نه ته به یې ولې راغواړم؟ نه زه به یې راغواړم یار دا زه به پکې نه یم او په شریکه به یې راغواړو. اوس دې خبره وکړه. جی بالکل کتونکو هغه خلک به راغواړو څوک چې تاسو په ټلویزیون لیدلي په سکرین هم لیدلي خو د هغوی د پرسنل ژوند نه تاسو بالکل نه خبر. هغوی ټول عمر خلک خندولي دي، خلک یې ژړولي دي، خو په خپله تاسو ته پته نه لګي چې د هغوی خپل ژوند څنګه تېرېږي. 1980 کې ماړوم باندې ډرامه کړې. څه د چا نه تاسو داسې متاثره وئ؟ څه خواهشاتونه وړاندې نه ستاسو سره زه دې فن ته رالم یا حادثاتي طور ځینې خلک راشي؟ انجینیر جوړولی شي، ډاکټر جوړولی شي، یو ښه کھلاړي جوړولی شي، خو شاعر او فنکار جوړولی نه شي. نو دا موږ ته دي یاد یاره موږ به څومره ډرامه. خو زما اندازه رفلي اندازه زه تقریبا 3.5 پورې به زما ډرامې ډرامه شي. د هغې به یې څنګه ښایسته خانه زه ټیک ویم وایي بالکل ټیک وی. نو سلته کور د هغې و، جایداد د هغې و، پیسه د هغې وه، زما څه کار و چې ما وي چېرې ټیپر تراخه دي که خواږه دي. لاس مې ګولینې مې راغوښتې، هغه د دې لاسه ونیو، ویې خانه پیسې د سره شته؟ یا ولې؟ وایي تا خو زما ټولې چینې ختمې کړې. راغواړو به مونږه او ګورئ به تاسو. د پروګرام نوم دی مشالونه. مشالونه.